افغانستان وطنا زمتن او سن وطنا يزمن وقار او عزت حيثمن گران وطنا هر فحر دخ كله غر او هوا دخ كله كل فضا دخ كله هر فحر دخ كله غر او هوا دخ كله مرحبا اخترا وشند هر خطش کلا اخترا وشند هر خطش کلا اخترا بخیر راغلی مرحبا د لوی او بخښونکي الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه مینه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست ګرانو او قدرمنو اورېدونکو نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده بیا هم کلار ښار ته چې په کلار ښار کې به د کلار ښار اوسېدونکي دا چې اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاته دي د اختر لپاره څومره آمادګي نیولې ده او څه آماده کړي دي د کلار ښاریانو او دکاندارانو سره به خبرې کوو د هغه تر څنګ به د ترافیکو مدیر او د کلار ښاروال سره به هم خبرې کوو تاسو د خپرونې تر پای به زموږ ملتیا وکړئ زموږ سره پاته اوسېږئ زکنن هر یو خوش لتا اخترا بخیر راغلی مرحبا اخترا د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه بیا هم په کلات ښار کې نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده د اختر آمادګۍ چې په کلات ښار کې د کلات ښار اوسېدونکي او دکاندارانو څومره آمادګي اختر ته نیولې ده یو دکان ته راغلی چې په دې دکان کې ماشاءالله د اختر لپاره ډېر څه آماده شوي دي د اختر شیان راغلي دي د دکاندار سره به خبرې کوو تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم رحیم الله ده په لومړي سر کې ستاسو کارکوونکو همکارانو ته او د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم ډېره مننه صنایع خوراکي فروش ته مو ښه خلاص وایم ډېره مننه ژوندي اوسئ دا راته ووایاست چې اختر پر رسېدو سره مو څه آمادګي نیولې ده څومره شیان مو د کلار ښاریانو ته نوي ډیزاینونه شیان راوړي دي په دې اختر کې د اختر لپاره مو ټولې اختریزې میوې برابر کړي دي خپلو مشتریانو ته د کندهار څخه مو میوې راوړي دي د کابل څخه کیک او کلچې همدارنګه وچې میوې او د غزني څخه کلچې د دې ځای څخه د کومې کارخانې چې دي میرویس سالمي کارخانه دغه څه مو کیک کلچې راوړي دي دغه خاص کیکان تاسې ګورئ دغه ښایسته کیکان دي چې په کلات کې ډېر کم پیدا کېږي او زموږ په دوکان کې ماشاءالله هر څه شته ډېره مننه دا راته ووایاست چې د کلار ښاریان څنګه دي آمادګۍ اوس نسي که دوی هغه د اختر په شپه راځي یعنې اوس آمادګۍ دوی شروع کړي دي که نه دي شروع کړي معمولا اختریزې میوې چې دوی کله اخلي د روژې د شلم څخه وروسته دوی خپلې سوداوې اخلي نو دغه 2 ورځې کېږي چې سوداوې ماشاءالله ډېرې شوي د ټول بازار کې رشم ډېر شوی دی نو سوداوې خلک اخلي خپلې مادیګانې نیسي نو کیک کلچه کیک وروسته رانیسي او دا نور میوې چې دي هغه مخکې له مخکې رانیسي ستاسو مشتریان له ولسوالۍ څخه ډېر دي که دلته د مرکز څخه ډېر درته راځي ماشاءالله موږ خپل مشتریان بیخي ډېر بېساري مشتریان لرو هم ښاریان راځي هم د ښار خلک او هم د اطراف څخه خلک راځي هم د ولسوالۍ څخه مشتریان راځي موږ څخه سودا وړي شیان څنګه دي ګران کړي مو دي ارزانه کړي مو دي په دې شپو ورځو کې کوشش کوو یو خو دغه د روژې مبارک میاشت خاطر باندې او بل موږ همیشه خپل انصاف عدالت ساتو تر څو د خلکو ته مو ګټه ورسیږي هم خدمات وړاندې کوو او هم خلکو ته ګټه ورسیږي هم زموږ یو څه وسي ډېره مننه د ښاروالي او د قومندانۍ لخوا څخه امنیتي تدابیر څنګه د ښاروالي خپل هغه صفایي په دې شپو کې پر خپل وخت کوي او که نه کوي واقعا هم ځینې خوشحاله یو که د چوکیداري برخه وي او که د امنیتي ملګرو برخه وي او که ښاروالي کارکوونکي خپل وظیفې په صحیح توګه سرته رسوي ډېره مننه دا چې ته د دکاندارۍ په کار مصرف په اختر ته دې خپل آمادګي نیولې ده کالي خولۍ بټو یعنې څه آمادګي دې نیولې ده خیاط دې کالي ورکړي دي که د عرفات په شپه به یې وروړی مننه هغه خپل آمادګي مو وختي نیولې ده د هغو کارو څخه مو خپل که کالي که نور د اختریزې شیان یې هغه مو وختي آماده کړي دي ډېره مننه کلار ښاریانو ته په دغو شپو او ورځو کې چې اختر شپې او ورځې دي څه پیغام ورته لري چې دوی ډېر خوراک وکړي او که لږ خوراک نو مناسب خوراک وکړي ځکه روژې مبارکې میاشت کې یوه میاشت موږ تاسې روژه دا د نیسو نو د دپاره چې باید مناسب خواړه وخورو مناسب اندازه باندې وخورو دا به د صحت دپاره ډېره ښه وي ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې مننه ستاسو څخه ډېره مننه د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه د خپرونې تر پای به زموږ ملتیا وکړو څادر د امان مو وطن اغوستی زکه نن هر یو خوش له تختره
زکنن هر یو خوش لتا اخترا په خیر راغلی مرحبا اخترا. ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو. نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته چې په کلات ښار کې د کلات ښار اوسېدونکي د اختر لپاره څومره آمادګي نیولې ده او څومره دی اختر ته شان رانیولي دي، څه آمادګي نیولې ده. یو ګران ورور مې تر څنګ ولاړ دی. تر هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړه. تاسو نوم؟ ما نوم رفیع الله ده، د زابل ولایت مرکز کلات ښار اوسېدونکی یم. رفیع الله جان د مرکز کلات ښار اوسېدونکی دا راته ووایاست چې اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي، څه آمادګي دي نیولې ده؟ دا راته ووایه چې خریداري کړي دي نن اختر ته خو مې ټول شیان کړي دي، چې دي کړي دي که اورېدونکو ته معلومات ورکوي. کمال شیان مې کړي دي، د شپلکو د خولۍ د کالو ټول شیان کالي د خیاط در جوړ کړي دي که تر اوسه نه دي جوړ یا جوړ کړي ښه کالي جوړ شوي دي. دا راته ووایه چې په لاسو کې دي کالي دي، شامپوګانې دي، دا دې اوس راواخلو اختر ته د آمادګي بلا رسوي تر کوره پورې که څنګه؟ بلا تر کوره سم سلام ده. ډېره مننه. د اسلامي امارت په راتګ سره چې اسلامي امارت راغلی دی، اخترونه د امنیت په فضا کې ترسره کېږي، څومره خوشحاله یاست؟ د اسلامي امارت په دغه خو موږ ډېر سخت خوشحاله یو. اندېدونه ښه امن ده، تر پخوا خو بیخي زیات امن ده. اوس هر ځای ته ځو هغه ځای ته کلای سو په امن سره، نه شی شته. چېرته پلان نیولی ده؟ سږ کال به چېرته ولاړ شئ اختر لپاره؟ به چېرته مېلې ترسره کړئ؟ سږ کال خو مو پلان ده سکندر خواته ولاړ شو. کندهار خواته ولاړ شئ. دا راته چې په زابل کې به کوم ولسوالیو ته ولاړ شئ که به نه شئ ولاړ؟ په زابل کې خو نو خامخا ولسوالۍ ته سفر وکړو. څومره په کلات ښار کې رش زیات شوی دی، یعنې خلک بیروبار زیات شوی دی د دې اختر په شپه ورځو کې؟ په کلات ښار کې نو اوس سخته زیات بیروبار ده، اوس ډېر شوی دی. ډېر آمادګي خلک نشته د اختر لپاره. دلته تاسو خپله ښار ته راغلي واست، څه شي ډېر خریداري کېدل؟ د خوراک شیان ډېر خریداري کېدل، کالیو د خولیو دا شیان ډېر خریداري کېدل؟ نو سیزن فاصلې د خولیو د کالیو ده اوس ډېر. تا څه رقم رنګ کالي کړي دي؟ څه رقم صدرۍ دي کړې؟ څه رقم لنګوټه دي کړې ده؟ ما خو لنګوټه هم کړې ده، کالي مې تور رنګ کړي دي، چپلاکې مې هم تور رنګ کړي دي، بس دغه شیان. ډېره مننه. د ښاروالي او د امنیتي ځواکونو څخه څومره خوشحاله یاست؟ امنیتي ځواکونه چې په ښار کې امنیت نیولی دي او ښاروالي د خپل ښار د صفایي په برخه کې له دوی څخه غوښتنه څه لري چې په دې شپو او ورځو کې دوی باید څومره صفایي وکړي؟ د ښاروالۍ څخه دغه غوښتنه ده چې دوی خپله صفایي وکړي او له حکومت له چارو څخه ډېر راضي او سخته ښه امنیت یې نیولی ده، ډېر ښه خپل کار سرته رسولی دی. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. خیر د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه ډېره مننه. د خپرونې تر پای شی به زموږ سره پاتې د هر خاطر ښکلا اختران په خیر راغلی مرحبا اختران وشین د هر خاطر ښکلا اختران وشین د هر خاطر ښکلا. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو دوکان ته راغلي چې په دې دوکان کې روغتون هم خرڅېږي. یو مشتري سره به خبرې کوو چې دی اختر ته څه آمادګي نیولې ده او څومره آماده ده او څه شی خریداري کړي دي او دی له کوم ځای څخه له کومې ولسوالۍ څخه راغلی دی. تر هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ ما نوم حاجي محمد نبي دی. حاجي محمد نبي وروره، دا راته ووایه چې اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي، څه آمادګي دې نیولې ده؟ نه دې نیولې؟ شیان دې خریداري کړي دي؟ بازار ته له کوم ځای څخه راغلی؟ اصلي د کوم ځای؟ زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه راغلی یم، د رشک د علاقې څخه. دلته راغلی یم، ډېر خوشحاله یم. بس اختر آمادګي انشاءالله د بس خولیو، څپلیو، صدریو، کالیو هر څه آماده کړي دي. نور میوجات مو هر څه انشاءالله د اختر مراسم برابر کړي دي انشاءالله. دا راته ووایه چې اوس د روغتونو په دوکان کې یاست، څه شي خریداري کوئ؟ څه رقم ټوکر خریداري کوئ؟ زنانه ټوکران خریداري کوئ؟ مردانه ټوکران خریداري کوئ؟ لنګۍ خریداري کوئ؟ ګوټ خریداري کوئ؟ صدرۍ خریداري کوئ؟ څه شي خریداري کوئ؟ پاج هم خریداري کوو، ګوټ هم رانیسو، څوک صدرۍ رانیسي، څوک خولۍ رانیسي، څوک ورور مردانه کالي رانیسي. خو د اختر مراسم د هر سړی برابروي، یو شی برابروي خامخا. خپله دې څه رقم کالي کړي دي؟ تور دې کړي دي؟ سپین دې کړي دي؟ موږ خپل اختر د بس سپین کالي کوو انشاءالله. موږ کړي دي سپین کالي، نو پاج تور پاج کوو. ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. دا چې له میزان څخه څه وخت راغلي یاست؟ نن راغلي یاست؟ پرون راغلي یاست؟ پرون راغلی یم، نو دلې دلته آمادګي نه سو اختر و اختر ته بس خپل مراسم سره پر ځای کوو. اختر ته ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. په کلات ښار کې بیروبار دی، تاسو وینئ. دا راته ووایه چې د خوا په پرتله سږ کال ډېر بیروبار دی، نور اخترونو کې به هم تاسو راغلي یاست؟ و سږ کال خو خوشحالي ډېره ده، بیروبار ډېر دی در پخوا پورې. بس ټول بس په خپل کاروبار اخته دي انشاءالله. چې وینئ اشناخته خو موږ وینو ټول خوشحاله دي، په کاروبار اخته دي، رش ډېر دی در پخوا پورې. ډېره مننه. په میزان کې څه رقم اخترونه میلې ترسره کېږي؟ که لیدونکو ته معلومات ورکړئ، اورېدونکو ته معلومات ورکړئ څنګه میلې هلته ترسره کېږي په میزان کې؟ او تاسو به په میزان کې اختر تېروئ، نور ولسوالیو ته به ځئ، نور ولایتونو ته به ځئ؟
پخوا خو موږ نه سو کړی یوه خوا ته نو اوس هم شکر دی دولت میلې شته چې غواړئ هم پر بیابان شته چې ځو هرې خوا ته که کابل ته ځو که هرات ته ځو که دولت یې کوو هم موږ ته میلې را رسېږي بس په ولسوالۍ کې هم را رسېږي په کلیو کې هم را رسېږي په بازارو کې هم را رسېږي د اسلامي امارات په راتګ سره اخترونه څنګه دي په خوشحالۍ کې ترسره کېږي دا راته ووایه چې سږ کال اختر ته امنیتي ځواکونو څومره امنیت نیولی ده تاسو کلا ښار ته راغلي یاست د 2 شپې په کلا ښار کې یاست امنیتي ځواکونه څومره هڅه او کوشش کوي په دې شپو ورځو کې په د شل کال کې موږ د غونډې نه یو خوشحاله لکه اوس چې ښه امنیته کوي چې هر ځای ته موږ ځو هلته موږ تللی سو چې هر ځای ته موږ قریبانو دوستانو خپلوانو ته ځو د هغه ځای پورې موږ خپل وسایل لرو نه موږ ته څوک درېږي عسکرو او حکومت ښه فعاله دی هر ترتیب یې برابر کړی دی ډېره مننه د موټرسایکلانو حالاتو په دغو شپو کې څه پیغام لري چې موټرسایکلان ځغلي یا موټران ځغلي له ترافیکو مو غوښتنه څه ده چې دغه رقم موټرسایکل یا موټر ځغلي دی باید زر ګرفتاره کړي او موټر او موټرسایکل ځینې قید کړي او که دلته و بل ارزم مالته ویل دي چې موټرګاټ یې ځغلولې بیا مجاهدین ورته ودرېده چې دا موټرګاټ هم ځغلوئ په ډېر ښه اخلاق یې ورته وویل کوم بل دلته ځغلول بیا مشکلې درڅخه خو بیا د شکایت حق نه لري نو ما ولا پخپله خوښ سو ما ډېر ښه خبره یې ورته وکړه نه خوشکه کړې نه بد ولیدې بس ښه په اخلاقو یې ورته وویله ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې کور ودان غله ډېره د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه ډېره مننه چې زموږ ملتیا کوو وشند هر خاطر ښکلا اختران په خیر راغلی مرحبا اختران وشند هر خاطر ښکلا اختران د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه په دې هیله چې د خپرونې تر پای شي به مو ملتیا وکړي یو دوکان ته راغلي یو چې دلته رختونه خرڅېږي د اختر د آمادګۍ لپاره به له دوی څه پوښتنه وکړو چې څومره آماده دي او څومره شیان یې راوړي دي د اختر لپاره څومره رختونه یې راوړي دي څومره یې خرڅ کړي دي تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم زما نوم مرزا احمد دی مرزا احمد وروره د زابل ولایت اوسېدونکی د ولسوالۍ یا زه د زابل ولایت میزانې ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې اوس فعلا کور د زابل ولایت د جازغر په کلي کې دی نو ډېره مننه دلته تاسو د دوکان کاروبار کوئ دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي رختو کاروبار کوئ تقریبا داسې 12 کاله 15 کاله پورې داسې موږ په دې بعض ولایت کې دغه د رختو کار کوو دغه دوکان د دامن ځای دی فعلا سږ کال ښه بازار برابر دی د دې برابر سره امنیت برابر دی خلک خوشحاله دي امنیت نیول سوی دی نو خرید و فروش زیات دی نو خلک ډېر خوشحاله دي ستا مشتریان ولسوالۍ له میزانې ولسوالۍ ډېر دي له ارغنده ولسوالۍ ډېر له مرکز څخه ډېر دي زموږ مشتریان چې دي اصلا خو ډېر د میزانې ولسوالۍ دي خو چوپان ارغنده او په دغه کې تقریبا په زمن کې د شاولي کوټ او مینشم ولسوالۍ خلک هم مشتري زموږ مشتریان سته څه رقم رختونه دي راوړي دي کلیدونکو ته معلومات ورکوي مردانه دي څه رقم رختونه راوړي دي زنانه نور ګوټونه خولۍ څه سره راوړي دي رختونه مردانه کې مقصد موږ هندي چینایي او پاکستاني تکې لرو په زنانه کې هم د دغو ملکو تکې لرو په زمن کې بوټ صدرۍ خولۍ لونګۍ هر څه انشاءالله زموږ سره موجود شته امنیتي ځواکونه او ښاروالي څخه مو غوښتنه څه ده چې په دې شپو کې ښاروالي باید د ښار په صفایي کې څومره اجرات یا کار وکړي او امنیتي ځواکونه په دې شپو ورځو کې ستړي او ستومانه دي او که نه څومره ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره کار کوي د امنیتي ځواکونو خو موږ سل په سل کې ځین راځي یو ډېر ښه امنیت نیولی دی ډېر ښه دغه برابر دی نو نه څوک ځینې ستړي دي نه بې ځایه څوک مقصد که څوک بې ځایه تګ راتګ وکړي د هغو مخنیوی یې کړی دی د غلو مخنیوی یې کړی دی ښه امنیت یې نیولی دی شپه او ورځ نو خلک ډېر راضي دي که د شپې ګرځي که د ورځې زموږ دوکانونه که د شپې خلاص وي که د ورځې موږ خوښ یو خوشحاله یو څوک مقابل کې نه درېږي نه څوک ستړي او مشکلات جوړوي د ترافیکو مو غوښتنه څه ده چې په دې شپو کې باید دوی د موټرسایکلانو موټرانو ګڼه ګوڼې چې موټران ځغلي یا موټرسایکلان ځغلوي دوی باید دغه څومره کنټرول کړي د دې پر برابر موټرسایکلان زموږ په ولایت کې د ترافیکي پیښې ډېرې زیاتې کېږي د هغه پر برابر خو مطلق د دې سره موږ مقصد د ترافیکو څخه مو دا غوښتنه ده د اسلامي امارت د مجاهدینو مو دا غوښتنه ده چې موټرسایکل یې که موټر چې هر څوک بې ځایه ځغلی ډېر یې ځغلی خلکو ته مشکل پرې پیښېږي زموږ د ټولو څخه غوښتنه دا ده چې مطلق هغه موټرسایکل ته باید که موټرسایکل والا یې که موټر والا یې هغه ځینې ودرېږي او چلوونکي ته د څو ورځې لپاره سزا ورکول شي ځکه چې دا یو مسلمان ژوند اخلي بل مسلمان مقصد زخمی کوي معیوبه کوي دغه آینده ور خرابوي د چلوونکي خپل آینده خرابېږي نو زموږ د اسلامي امارت او د ترافیکو څخه دا غوښتنه ده چې باید په ډېر اندازه باندې
د وسایطو د چلاو اندازه خلکو ته وټاکل سي او خلک ټول کنټرول سي نو به نه د چا آینده خراب وي، نه به د استاد آینده کې خراب وي، د ټکر وشان پر برابر، نه به د بل مسلمان ژوند اخی، نه به د هغه معیوب کېږي، نه به د هغه آینده خراب وي. موږ د ټول څه غوښتنه دغه داسې مقصد هغه خپل اندازه ورته وټاکل سي که څوک د دوی د دغه قانون سرغړونه وکړي د هغه څه باید وسایط ودرېږي او دغه ته چلوونکي ته سزا ورکول سي. ډیره مننه. اختر ته هغه کسان چې ډیر خوراک کوي په دې شپو او ورځو کې نو روژه ولا د راته وایي هغو ته پیغام څه ده چې ډیر خوراک وکړي او کله نه دا خو د انسانان چې دي ټول مقصد د انسانانو معدې ټول د روژې دغه سره مختص وي دي، د کم خوراک سره مختص وي دي، باید هغه په خپل اندازه باندې وکړي، خوراک کې څښاک هغه په خپل اندازه وکړي تر هغه ورځې پورې بیرته انسان د خلاصې خولې مقصد دغه سره عادت کېږي، د خوراک سره عادت کېږي، نو به نه مریضېږي نه به مشکل ورته پیښېږي. ډیره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. مننه. الله مجموع. وشین د هر خاطر ښکلا اختران څادر د عمل مو وطن اغوستی څادر د عمل مو وطن اغوستی. د ملت ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه په دې هیله چې د خپرونې تر پای شي به مو ملتیا وکړئ. نن مو بیا خپرونه کلات ښار ته ځانګړې کړې ده چې د اختر شپې او ورځې رانږدې دي. د کلات ښاریانو د اختر آمادګي په هکله به د دوی نظرونه اخلو. یو ګران دوست مې تر څنګ ولاړ دی چې دی کلات ښار ته راغلی دی او د اختر لپاره آمادګي نیسي. تر هر څه دمخه که د ملت ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ ډېره مننه. معراج الدین معراج دی. رښتین صاحب محترم. معراج صاحب محترم دا راته ووایاست چې روژه مبارکه څنګه ده؟ تر دا مهاله روژه څنګه را رسېدلې ده او اختر ته مو څومره آمادګي نیولې ده؟ ډېره مننه. ډېره په خیر ده الحمدلله. روژه مبارکه بس نو اختر ته مو انشاءالله آمادګي نیولې ده. د دې وروسته مو که خیر نور آمادګي شي بعد هغه به ورته نسو. اختر ته دې څه شي کړي دي؟ دا راته وایه. کالي دې کړي دي، ګوټونه دې کړي دي، صدرۍ خولۍ څه آماده دې کړي دي؟ نه دي دې آماده کړي؟ و الحمدلله بس کالي صدرۍ ګوټونه هر څه مو انشاءالله کړي دي. رښتین صاحب محترم. دا راته وایه چې خیاطانو در جوړ کړي دي، تر اوسه خیاط دې وروړي دي نه دي وروړي؟ و وروړي مې دي، جوړ کړي مې دي. رښتین جوړ کړي. دا راته وایه ساده کالي دې جوړ کړي دي، پخیداره دې جوړ کړي دي، فرمایش دې ورکړی ده او که یا؟ یاره خو ساده کالي زه جوړوم. رښتین صاحب محترم. نو دا راته ووایاست چې کلات ښاریان د کوچني اختر ته څومره خوشحاله دي او څومره آمادګي یې نیولې ده؟ ډېر مننه. خلک انشاءالله ډېر خوشحال دي. یو خو امن دی، تر ټولو په د امن باندې خلک ډېر خوشحال دي. رښتین صاحب محترم. دا راته ووایاست چې په اختر کې به چېرته ولاړ شئ؟ په اختر کې به نو د لې بس دا شاوخوا ملګري که ولسوالۍ ته کړو، ولسوالۍ ته بل ولایت ته کړو، بل ولایت ته ولاړ شو نو انشاءالله آمادګي مو نیولې ده. ډېره مننه زموږ سره خبرې وکړې. ډېره مننه. ډېره مننه. د ملت ټلویزیون لیدونکو له موږ سره پاتې اوسېږئ. موږ په کلات ښار کې تاسو د خپرونې تر پای شي پورې سره پاتې. ویره د جنګ مو اوس له زړه وتلې، ویره د جنګ مو اوس له زړه وتلې، وینم په خولو باندې مسکا اختره، وینم په خولو باندې. د ملت ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو. دا چې د کوچني اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي په کلات ښار کې. د کلات ښاریان اختر ته آمادګي نیسي. د کلات له ښاریانو سره به هم خبرې کوو، د کلات د دکاندارانو سره هم خبرې کوو. یو ګران دوست مې تر څنګ ولاړ دی چې کلات ښار ته راغلی دی، دی به د اختر لپاره څه آمادګي نه لري. د ده سره به خبرې وکړو. تر هر څه دمخکې ملت ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم احسان الله دی. د زابل ولایت جلدک اوسېدونکی یم. ډېره مننه. دا راته وایه احسان الله جانه څه وخت بازار ته راغلی، څه آمادګي دې نیولې ده اختر ته؟ بازار ته ماپښین راغلی یم د 3 بجې شاوخوا باندې. آمادګي خو نو بس دغه د اختر دپاره یو بوټ و چمپل و یا یو خولۍ و پټو دا شان دي. نور نه د کور سودا د اختر سودا و دپاره د اختر کلچې و کیک و یو داسې شان میان آمادګي نیسو د خیره. کالي دې جوړ شوي دي تر اوسه نه دي جوړ شوي؟ څه رقم کالي دې اختر ته کړي؟ کالي مې جوړ شوي دي. بس هغه د خلکو په مطابق دغه په مطابق کالي مو کړي دي. ښه. دا راته وایه چې ګوټونه، خولۍ، پټو دا ټول شیان آماده شوي دي که نه دي؟ هو آماده شوي دي. بس ټوله انشاءالله آماده شوي. تاسو به اختر په جلدک کې تېروئ، مرکز ته به راځئ، نور ولایتونو ته به ځئ، چېرته به ځئ؟ والله خو اوس فلحال چې دی اختر خو داسې د کارو په موسم کې دی، نو بلا څوک په بازار کې اختر تېروي، څوک به نور میلو نور ځایو نور ولایتو ته ځي او څوک په خپل په کارو. او زه فلحال دا نیت لرم چې په خپله په کارو باندې اخته یم، په خپل کارو باندې اختر تېر کړم. دا چې په کلات ښار کې ګرځئ څومره بیروبار دی، څومره کلات ښاریان په بازار کې راغلي دي د اختر د آمادګۍ لپاره؟ تاسو خپله ولیدل ډېر راغلي دي او که لږ؟ یا ښه ډېر پرېمانه راغلي دي. ټوله د امنیت په فضا کې راغلي دي، هېڅ مشکل نشته، نه کومه ستونزه شته. ټوله بس خوشحاله دي د اختر دپاره سودا به کوي،
کالم سره آباد دی ډېره مننه. د اسلامي امارت په راتګ سره اخترونه کې څومره د امنیت په فضا کې ترسره کېږي، خپله څومره خوشحاله یاست؟ د اختر ولا فصل کې 80% خوشحاله یو، خو په دا یوه ځای باندې په ترافیکي قوانینو نه مراعاتېږي. د موټرسایکلانو والا څه دغه یو خواهش لرم چې هم ځوانان یا هم خپلو په هېواد کې په خپله خوشحالي موټرسایکلان قرار وچلوي، تاوانونه پیښ نه کوي، ټکرونه ونه کوي، اوس نه بل خوږي نه ځان خوږ کوي، هماغه کور خراب کړي خپل کور خراب کړي. نو تر دې چې احتیاط وسي هغه تر ټولو بهترینه کار دی. نور خواهش د چا څه نه لرو، بس دا یو خواهش لرو چې دا موټرسایکلان والا څه چې احتیاط وکړي، احتیاط وکړي موټرسایکلان ونه ځغلي. ډېره مننه. هغه خپل تاوان خپله ګټه ده، بس دغه دی چې بس موټرسایکل ونه ځغلي، احتیاط وکړي. که موټرسایکل والا که موټر والا که لنجر والا د دغو ټولو سم دغه یو خواهش دی چې احتیاط وکړي. ډېره مننه زموږ سره خبرې وکړې. بس مننه ستاسو، ټول ته ښه اختر غواړو، ښه ژوند ورته غواړو. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې زموږ ملتیا کوئ. وشند هر خاطر ښکلا اختره، وشند هر خاطر ښکلا اختره، ګوتا په غاښ راته نن نړیوال، ګوتا په غاښ راته نن نړیوال، اخلو اوس موږ د عمل سا اختره، اخلو اوس موږ د عمل سا. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو چې د کلات ښاریانو سره مو خبرې وکړې، دا چې اختر دی، اختر ته کلات ښاریانو آمادګي نیولې ده. د ترافیکو له مدیر صاحب سره به خبرې کوو. ډېره مننه جناب مدیر صاحب محترم چې موږ ته وخت راکړئ. مننه له تاسو څخه. جناب مدیر صاحب محترم، دا چې اختر دی، اختر ته د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې د کلات ښاریانو ته ستاسو پیغام څه دی او خپله مو څومره آمادګي نیولې ده د اختر شپه ورځو کې د ترافیکي پیښو په خاطر چې باید پیښې ونه سي، او د موټرسایکلانو او موټرانو لپاره مو څه آمادګي نیولې ده د قومندانۍ په همکاري، که لیدونکو ته معلومات ورکړي؟ د شپه ورځ انشاءالله کوشش روان ده، پولیس ترافیک دي، امنیتي ځواکونه دي، په ګډه باندې کار کوو امنیت دپاره او د ښار د نظم تنظیم دپاره. انشاءالله چې تر څو ګڼه ګوڼه وي تر هغه ټیمه موږ هم په ښار کې یو، تر څو د حادثاتو مخه ونیول سي او کوشش کوو چې بې نظمي جوړه نه سي. ډېره مننه جناب مدیر صاحب محترم. دا راته ووایاست چې کلا ښاریانو سره مو خبرې وکړې، هغو له تاسو څخه غوښتنه دا وه چې په اختر په شپه ورځو کې باید موټرسایکلان کنټرول کړي، موټران کنټرول کړي، ځکه چې ځوانان دي، موټران او موټرسایکلان ځغلي، حادثې ترافیکي پیښې ډېرې کېږي، خپل ځانونه خرابوي، ژوند له لاسه ورکوي کې. نو تاسو که دغسې د موټر یا موټرسایکل والا ووینئ چې ځغلوي، تاسو هغه موټر ځینې دروئ، هغه ځینې ضبطوئ او که یا ګام پر ګام انشاءالله چک پوینټونه فعاله دي. نو کوم څوک چې بې نظمي کوي یا موټرسایکلان ځغلي یا موټران ځغلي، هغه ګیروو، وسایط یې ځندروو. نو تر څو چې زموږ سره دا اصول نه یې مراعات کړي، نه یې منلي، تر هغو اجازه نه ورکوو چې بیا په ښار کې موټر یا موټرسایکل وچلوي. د اختر شپه ورځو کې مو څومره ترافیک موظف کړي دي په کلات ښار کې؟ تقریبا د مدیریت کم پرسنل چې دغه مو ټول ښار ته راایستلي دي، نو خالي د مامورینو معاش باندې نور ټول دغه پر ترافیک مو راایستلي دي ښار ته، د ښار د نظم دپاره. تاسو به وینئ چې پرار چوک باندې پرار دغه باندې کوڅې پر سر باندې ولاړ دي. او د کلات ښاریانو مو غوښتنه څه ده؟ د کلات له اوسېدونکو له ډریورانو مو غوښتنه څه ده چې په دغو شپو ورځ کې دوی څومره احتیاط وکړي له موټرسایکل چلوونکو له موټرانو سره؟ د کلاتو ښاریانو څخه مو غوښتنه او هیله دا ده چې په نظم کې دې زموږ سره کومک وکړي، بې ځایه دې وسایط نه دروي په ښار کې د دوکانونو مخوا د کوڅو په خولو کې. اول دې دا ښار ته نه را داخلوي، په دا فرعي کوڅو کې دې دروي، راځي دې خپلې سوداوې دې کوي. او زموږ سره د دغه غټه همکاري ده چې دې زموږ سره وکړي چې ښار ته دې موټران شان نه راولي، په دا فرعي کوڅو کې دې دروي یا د ښار لرې دروي، سودا دې کوي، دورې دې وړي. او جناب مدیر صاحب محترم، په د اختر شپه ورځو کې مو ترافیکو ته نوکریوالان جدول جوړ کړی ده، نه ده مو جوړ کړی؟ بس که به ټول په د اختر شپه ورځو کې ټوله کار کوي؟ تقریبا نوکریوالي خو مو د روژې په اوله ورځ لا جوړه کړې وه چې نیمه یې پرسنل مو سهار راایستی تر 2 بجو پورې، بیا مو د 2 بجو وروسته بیا نور پرسنل راایستی تر روژه ماتر وخته پورې. نو دا شپې چې دي، دا شپې ګڼه ګوڼه زیاتېږي، دا به تقریبا د شپې تر 2 بجو 3 بجو تر څو چې په ښار کې ګڼه ګوڼه وي، تر هغه ټیمه به موږ ټول کار کوو انشاءالله. هغه کسان چې موټرسایکلان ځغلي، موټران ځغلي، هغو ته هم څه پیغام دی؟ هغو ته هم دا پیغام د موټرسایکلانو موټران دې نه ځغلي، که چیرې ځغلول امنیتي ځواکونه او پولیس ترافیک یې ګیروي، موټران موټرسایکلان به بیا په اختر کې په مدیریت کې ولاړي، تر هغو چې بیا تضمین نه یې راکړی، نه یې ورې لګوو. مدیر صاحب محترم، د روژې مبارکې شپه ورځو کې حادثې ترافیکي خو ډېرې نه ولې؟ موټرسایکلانو دا ډېرې وې، د موټرانو دا ډېرې وې؟
یا انشاءالله ډېرې کنټرول شوي دي ځکه په دې کې موږ درسونه هم خلکو ته ویلي یا ما پوهاوی مو کړی د خلکو ته بیا امنیتي ځواکونه هم کوشش را سره کوي کنټرول مو انشاءالله تر پخوا ډېر شوی دی بیخي یو په 100 زیات شوی دی تقریبا داسې 2-3 پیښې موږ په مرکز کې درلودې نورې پیښې مو نه دي ثبت شوي. ډېره مننه جناب مدیر صاحب زموږ سره خبرې وکړې. له تاسو څخه مننه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې زموږ ژمنتیا مو وشند هر خاطر ښکلا اختره وشند هر خاطر ښکلا اختره ویره د جنگ مو اوس له زړه وتلې ویره د جنگ مو اوس له زړه وتلې وینم په خلو باندې مسکا اختره وینم په خلو باندې مسکا د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه چې د خپرونې تر پای شیبه ملتیا کوئ. کلات ښاروالي ته راغلي یو چې د کلات ښاروال الحاج کاري رحمت الله مسافر سره به لنډه مرکه لرو. تاسو هم د خپرونې تر پای شیبه راسره پاتې اوسېږئ. ډېره مننه ښاروال صاحب محترم چې موږ ته مو وخت راکړئ. که دا راته ووایاست چې د اختر شپې او ورځې په رارسېدو دي نو د ښاروالي ریاست د ښاروالي له اړخه کومې اسانتیاوې د کلات ښاریانو لپاره برابرې کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر پر رارسېدو سره د کلات او عام ولس ته موږ خدمتونه کړي دي. د مثال په طور باندې کمی بچیانې او ګروپان چې خراب وو د ښار د ښه ښکلا او د روښانتیا دپاره مو دا بچیانې روښانې کړي دي. او دوهمه برخه کې مو د ښار د تنظیف دپاره او د ښار دې دپاره چې وخت په اختر کې بیروبار جوړیږي بیا ازدحام او بیروبار ډیر وي د دې دپاره مو درې غزیان خالي کړي دي. دا اوس فعلا زموږ عملي اختر د شپې او د ورځې په دې برابر باندې مکمل کار کوي چې موږ ښار ټول منظم وساتو چې د دې ښار ښاریان بیا په اسانه د اختر په شپو او ورځو کې خپل د ملي شپې ښه په خوشحالۍ سره تېرې کړي. ډېره مننه ښاروال صاحب محترم. د ښار د نظم په برخه کې مو څه کړي دي؟ د نظم پر برابر باندې موږ کوشش کړی دی. موږ خپل یو قسم ګروپان ورته آماده کړي دي چې دغه د ښار کم ریړۍ بې ځایه درېږي دا بې نظمي ختم کړي. فعلا په اخته یو د شپې دپاره مو یو ټیم ټاکلی دی د ورځې دپاره مو بل ټیم ټاکلی دی. موږ کوشش کوو چې د اختر په د مبارکو ورځو کې د خپل ولس دپاره هسې خدمت وکړو چې دا ټول ولس په آرامه باندې او په ښه اسانۍ باندې په خپل ښار کې وګرځېږي او خپل کاروبار وکړي سوداوي وکړي. د دې دپاره موږ انشاءالله پوره کوشش کړی دی موږ لګیا یو. ډېره مننه ښاروال صاحب محترم. د ښار د پاکوالي او صفایي لپاره مو کوم تدابیر نیولي دي په اختر کې؟ بالکل تدابیر مو نیولي دي. د ښار ټول هغه کم کثافات چې پراته دي هغه موږ انتقال کړي دي. فعلا وسم په اخته یو د اختر په شپو کې مو د دې دپاره کمیټې ټاکلي دي چې د اختر په ورځو کې به هم کار کوي. پس له اختره به موږ هغو ته بیا رخصتي ورکوو حتما به بدله ورکوو دپاره د دې چې په دې ښار کې باید کثافات پراته نه وي ځکه چې دا خلک په تکلیفیږي و دې ښار ته د ټول ولایت قسم قسم خلک راځي. نو چې داسې ونه شي چې بیا دوی پر دې باندې اعتراض ولري چې دې ښاروالي دلته هېڅ خدمات نه دي وړاندې کړي. د دې دپاره موږ جدي تدارفات جدي کار کړی دی او تدابیر مو نیولي دي. انشاءالله نور هم کوشش کوو. ډېره مننه جناب ښاروال صاحب محترم. دا چې اختر دی په اختر کې د کلات ښار ولسوالیو څخه به هم اوسېدونکي راځي دلته به میلې ترسره کوي. تاسو دوی ته د میلې ځایونه جوړ کړي دي داسې تفریحي پارکونه شته په کلات ښار کې چې دوی هلته میلې ترسره کړي او دلته خپل هغه اختر تیر کړي؟ بالکل موږ په دې خپل ښار کې دلته 2-3 پارکونه لرو. د زنانه پارک په نامه دي 2-3 نور دي. دا موږ ټول تدابیر نیولي دي. صفایانې مو کړي دي د خپل ځوانان د خپل ولس لپاره چې دوی دلته راشي خپل میلې پکښې وکړي. د کلات ښاریانو څخه مو غوښتنه څه ده چې د اختر شپې او ورځو کې ګڼه ګوڼه زیاته وي د ښار په صفایي او پاکوالي کې باید دوی څومره همکاري له ښاروالي سره وکړي؟ د دې خپل معزز ولس زموږ دا غوښتنه ده بار موږ دا مطالبه ځینې لرو او دا غوښتنه ځینې لرو
چې تاسو په دا مقدس ورځو کې باید کثافات بیا ځای ونه غورځول شي. دا کثافات خپل کثافتدانۍ پرتې دي واغه ته ورسیږي او درې غزیان بند نه کوي چې خلک په تکلیف نشي. ځکه دا شهر دا زموږ ته د ډېر ټول ولس ګډ شهر دی. باید د شهر نظم وساتو او د کثافاتو خیال وساتو، د تنظیف او د صفایي خیال وساتو. ډیره مننه ښاروال صاحب محترم. دا چې اختر دی، په اختر کې به په کلات ښار کې میلې ترسره کېږي، ستاسو ښاروالي ټیم به تر کومه وخت دلته مصروفه وي او څومره د تنظیف ټیم لرئ؟ بالکل زموږ د ښاروالۍ چې کوم تنظیف عمله ده هغه تقریبا 55 کسان دي. موږ به د اختر په دې مبارک شپو کې د خپل ولس لپاره به زموږ دغه عمله د اختر در پایه پورې به دوی په خدماتو کې ولاړ دي، د خپل ولس خدمت به کوي. وروسته در اختر به بیا ان شاء الله موږ د خپل تنظیف عملیه ته به بدلا ورکوو. ډیره مننه جناب ښاروال صاحب چې موږ ته وخت راکړئ. مننه خیر سه په خیر راس وروره. دا خو د دې ولس حق دی، باید د ولس تر غوږو پورې موږ د خپل پیغام ورسو. هغه ستاسو په وابسته باندې ستاسو موږ مننه کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړل او رالاس. ډیره مننه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. د کلات ښاروال الحاج کاري رحمت الله مسافر سره مو لنډه مرکه وه. له تاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د خپرونې تر پای شی به مو زموږ ملتیا وکړه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د خپرونې تر پای شی به مو زموږ ملتیا وکړه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې وه کلات ښار ته. دا چې اختر ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاته دي. د کلات ښاریانو نظرونه مو راواخیستو، د دکاندارانو سره مو خبرې وکړې چې اختر ته دوی څومره آمادګیانې نیولې وې. د هغه تر څنګ مو د کلات ښاروال او د ترافیکو له مدیر سره هم خبرې وکړې. دا وه تلویزیون اوریدونکي خپرونه. تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت ته حاضرېږو اجازه راکړئ. ښه وخت افغانستان وطنا زموږ لوزان وطنا يسمع وقار او عزاز زموږ ګران وطنا هر صحرا د ښکلې غر او هوا د ښکلې کلې فضا د ښکلې هر صحرا